دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی مړي لمبوي نو په دې مړي لمبولو باندې پیسې اخیستی شي او که نه الجواب که چېرته دا پیسې دته ورکړی شي بغیر د شرط نه لکه ده نه ویلي چې ما له پیسې راکوئ خو د مړي هغه وارثان خپلوان رالو درته ویل دا پیسې ته واله نو بیا خو پکې څه شک نه شي چې اخیستی شي ځکه چې تا سره ښه تا ښه عمل وکړو هغوی ته له بدله درکړه مکافاه درکړه بیا خو دې ته پیسې اخیستی شي خو که چېرته شرط یې ایښودی یو سړی شرط کړي چې زه به مړی لمبوم خو ما له به دومره پیسې راکوئ نو دا جایز دی خو اجر ورسره څه شي اجر کمیږي دې کې شک نشتی چې یو سړی مړی لمبوي او هغه له کفن ورکوي دا په لوی اجر باندې دی عظیم اجر دی دغه انسان چې څوک دا خدمت کوي خو که دې په دې باندې دا شرط ولګوي چې ما له به پیسې راکوئ نو اجر یې څه شو کم شو او په دې پیسو اخیستو کې څه ګناه نشته ځکه چې دی د داسې عمل په باره کې پیسې الي او اجرت الي چې د هغې فایده نورو ته رسي نو عمل هغه چې متعدي غیر ته یعنې نورو ته ترې فایده رسي په هغې باندې انسان اجرت اخیستی شي لکه اوس یو سړی دی خلکو ته قرآن ښایي دا فایده د خلکو ته میلاوي او په دې قرآن ښوو باندې دی څه الي پیسې الي نو په دې کې څه حرج نشته والله اعلم